دا ټیبلیټ اکثر زنانه د لپاره استعمالوي چې د هغوی کوم حمل دی هغه نه جوړیږي. نو آیا واقعي دا د لپاره استعمالیږي او کنه دا بل سیز د لپاره جوړې شوي دي؟ نو د دې ټیبلیټ نوم چې کوم دی هغه فیمیلا 28 دی او دا یو قسم هارمون دی. نو کله هم چې دا ټیبلیټ زنانه استعمالوي نو د دې د وجې نه د زنانو هغه د محوري بیماری کومه چې په میاشت زنانو تګیږي نو کچرې هغه ګډه وډه وي یا بې ټیمه وي نو په دې ټیبلیټ کې دا صلاحیت شته چې هغه خپل وخت ته راوستو کوشش کوي. او دویم دا چې کله دا ټیبلیټ زنانه استعمال کړي نو د دې په وجه باندې زنانه هغه حمل کم چې جوړیږي نو هغه بیا جوړېدو ته نه پرېږدي او داسې جوړېدو ته نه پرېږدي چې کله دا ټیبلیټ زنانه استعمال کړي نو دا یو قسم هارمون دی. او د هارمونو مطلب دا دی چې دا زموږ د وینې نه پیغامات زموږ اندامونو ته وري. نو کله چې زنانه دا ټیبلیټ استعمال کړي په دې دوران کې کما د حمل جوړېدو والا انډا چې خارجيږي نو د دې ټیبلیټو خوړلو نه بعد بیا هغه انډا نه خارجيږي او کله چې هغه انډا نه خارجيږي نو بیا زنانو ته حمل نه جوړیږي. نو د دې خوړلو سره زنانو ته حمل نه جوړیږي خو د دې استعمالات په زنانه هرگز په خپل مشوره باندې نه کوي ځکه چې د دې نقصانات ډیر زیات دي او داسې بیماری هم شته دي چې په هغو بیمارو کې زنانه د هرگز استعمالولی نشي. نو آیا کچرې تاسو خپل ډاکټر وي نو تاسو د هغې نه هم د دې په باره کې تپوس کولی شي. کچرې تاسو زموږ نه تپوس کول غواړئ نو تاسو د واتساپ په تر باندې زموږ نه تپوس کولی شي خو چې زموږ د واتساپ کوم رول دی د هغې مطابق په تاسو ته جواب ملاویږي.